د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غني د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په بلنه افغانستان ته راستون شو. ډاکټر محمد اشرف غني چې د اګست په 18 جمهوري نظام نسکور شو، نو ډاکټر محمد اشرف غني عربي اماراتو ته ولاړ. د حقیقت چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په دې هیله چې روغ او جوړ واوسئ. د بعضې غیر رسمي سرچینو له قوله چې تر اوسه تایید هم نه لري، ویل شوي چې ډاکټر محمد اشرف غني د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په بلنه افغانستان ته راستون شوی او ویلی دي چې د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ماته بلنه راکړه چې خپل هیواد افغانستان ته راستون شم ترڅو خپل هیواد په ګډه سره جوړ کړو. نو ډاکټر محمد اشرف غني له هغه افغان سیاسیونو څخه هم غوښتنه وکړه چې په بهر کې میشت دي او د طالبانو په ضد خبرې کوي. نو وغوښتلی دي ترې چې خپل هیواد افغانستان ته راستانه شي او خپل هیواد افغانستان بیرته جوړ کړئ. د طالبانو دفاع وزارت تر اوسه کومه اعلامیه نه ده صادر کړې او نه هم ویلی دي چې ډاکټر محمد اشرف غني بیرته خپل هیواد افغانستان ته راستون شوی دی. د حقیقت چینل درنو کتونکو، زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبره تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.